بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حمدالله حمیدي د التقوا د لوړو زده کړو مؤسسې د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي یو تن استاد. راځو د نن ورځ کوم مضمون باندې چې بحث کوو هغه کریمینالیستیک مضمون دی د 5م سیمستر لپاره. هغه درسونه چې په حضوري درس کې ویل شوي وو د هغې پاتې برخه به یا تر دې ځای پورې دغه درسونه په حضوري ډول ویل شوي د هغې پاتې برخه باندې به انشاءالله نن بحث کوو په دوامدار شکل باندې. د نن ورځ د درس عمومي عنوان زموږ د جنایي پولیسو اجراءات. د جزایي اجراءاتو د قانون 8مې مادې له مخې جرم ته د رسیدګۍ په ارتباط د جنایي پولیسو وظایف پر 3 ډوله دي. د دغې مادې په استناد کله چې جنایي پولیس غواړي جرمي عمل ته رسیدګي وکړي د هغوی وظایف 3 دي. لومړی د جرمي عمل کشف چې وروسته راځو په هر یو باندې تفصیلي بحث کوو. دوهم د اثباتیه مدارکو جمع کول او دریم د مظنونینو تعقیبول دي. نو مخکې له دې چې د جرم کشف یا لومړنۍ مرحله کشفي اجرااتو باندې بحث وکړو تر هغې وړاندې باید له جرمي عمل څخه خبر اوسو. د جرمي عمل څخه تر خبرېدلو وروسته بیا کشفي اجرات شروع کیږي. نو راځو لومړی باید د جرمي عمل څخه اطلاع ولرو چې اطلاع څه ته ویل کیږي، په کومو طریقو سره اطلاع حاصلیږي او د اطلاع ډولونه. نو اطلاع به له 3 ډولونو څخه خالي نه وي. کله چې جرمي عمل ترسره شي نو د جرمي عمل څخه د خبر ورکول لومړنی ډول د اطلاع هغه شفایي دی. هر څوک کولی شي په شفایي ډول ورشي او هغه اړوند پولیس یا هغه ارګانونو ته خبر ورکړي. همدارنګه دوهم د اطلاع هغه تحریري شکل دی. کله چې جرمي عمل ترسره شي تر هغې وروسته هر څوک کولی شي په لیکلي شکل باندې هغه اړونده پولیس یا هغه ارګانونه چې وروسته بحث وکړو هغوی خبر کړي. دریم همدارنګه د ټلیفون او مخابرې له لارې. د ټلیفون له لارې هم کولی شي یو شخص هغه اړوند پولیسو ته خبر ورکړي او یا هغه شمارې چې پولیسو وړاندې خلکو ته په لاس په واک کې ورکړي وي یا نشر کړي وي، لکه په مخکې 100 شماره و یا 119 دغسې شمارو ته هم کولی شي د ټلیفون له لارې اطلاع ورکړي. همدارنګه د اطلاع ورکولو طریقې چې په کتابونو کې مختلفې ذکر شوي. لومړی راځو چې د جرمي عمل څخه اطلاع ورکول د متضرر شخص د شکایت په واسطه. هر هغه څوک چې د جرمي عمل څخه زیان او ضرر وګوري، هغه که مادي وي، معنوي او یا نور، نو کولی شي له دغې زیانمن شخص یا متضرر شخص یا مجنی علیه هم ورته ویل کېږي، کولی شي د خپل ضرر په اړوند هغه نږدې پولیسو مرکز ته خبر ورکړي. خو کله چې د اطلاع ورکول کېږي یا د اطلاع موږ د متضرر شخص په واسطه، نو ځي شخص وړاندې چې کوم ډولونه یادونه وکړه د هر یو ډول په واسطه فرضاً شفایي ورځي د پولیسو نږدې حوزه، قمندانیو وغیره چې هلته پولیس موجود وي. پولیس خبروي هر هغه پولیس چې هغه په دروازه کې ناست وي او یا هم نوکریوال شخص وي. نوکریوال پولیس د وظیفې د اجرا په حالت کې چې هلته ناست وي هغه سره یو فورم موجود وي چې هغې ته په جنایي برخه کې د اطلاع فورم ویل کېږي. کله چې پولیس د جرمي عمل څخه خبرېږي، له خبرېدلو سره سم د اطلاع فورم راخلي او هغه ډکوي چې د اطلاع په فورم کې معمولاً د اطلاع ورکوونکي شخص شهرت ذکر کېږي چې چا اطلاع ورکړې ده، اطلاع ورکوونکي نوم څه شی دی، د کوم ځای اوسېدونکی دی، یا موږ په تحقیق کې ورته 7 طلایي پوښتنې ویلی شو چې له دغه 7 طلایي پوښتنو نه پولیس دلته کولی شي استفاده وکړي او د شخص څخه د ضرورت په اندازه معلومات ترلاسه کړي. نو معمولاً په دغې فورم کې د اطلاع ورکوونکي شهرت او ادرس ذکر کېږي. د هغې تر څنګ
خپله چې کوم کارمند دغه اطلاع حاصله کړي د هغه شهرت لیکل کیږي چې اطلاع کوم شخص ترلاسه کړي او همدارنګه د جرمي عمل د ډول پوښتنه هم کیدلی شي چې کوم ډول جرمي عمل ترسره شوی فرضاً قتل، حریق یا اور اچونه او وغیره مختلف جرایم دي. هر ډول جرم چې ترسره شوی د جرم د نوعیت په اړوند هم دلته د ضرورت په اندازه پوښتنې کیږي او په دغې فورم کې لیکل کیدلی شي. همدارنګه دوهمه طریقه د اطلاع ورکولو هغه عام افراد دي. د یو هیواد ټول اوسیدونکي کولی شي چې یو جرمي عمل وګوري د دغې جرمي عمل په اړوند پولیسو ته اطلاع ورکړي او هغوی خبر کړي که هغه د افرادو ترمنځ وي یا په خاصتا د برسر اقتداره نظام خلاف وي فرضاً د عامه نظم او امنیت خلاف جرایم ترسره کیږي نو دلته وجدانا مکلفیت لري هر وطنوال چې هغه پولیس خبر کړي. همدارنګه دریمه طریقه د اطلاع ورکولو هغه د دولتي کارمندانو په واسطه. ټول دولتي کارمندان کولی شي د وظیفې د اجرا په حالت کې چې یو جرمي عمل ترسره کیږي هغه مکلف دی چې اطلاع ورکړي. یعنی یو دولتي کارمند په یو اداره کې کار کوي او د کار په جریان کې وګوري چې یو جرمي عمل ترسره کیږي نو دغه دولتي کارمندان هم کولی شي د جرمي عمل په اړوند هغه نږدې پولیسو ته خبر ورکړي چې وروسته بیا د دغه اطلاع ورکولو نه بعد وروستي اجراتو باندې هم بحث کیږي. راځو څلورم د اطلاع ورکول د پولیسو مستقیما لیدنه. د پولیسو مستقیما لیدنې په واسطه اطلاع ورکول په دې معنی چې پولیس په یو ځای کې موظف شوی وي یا همدارنګه پولیس د غزنی په حالت کې وي په هغه ځای کې د جرمي عمل اجرا وګوري او یا هم د جرمي عمل څخه پاتې شوي آثار او علایم نو دا هم د پولیسو دپاره یو ډول اطلاع ګڼل کیږي. مثال که ووایو پولیس په یو ځای کې موظف دی د هغې ځای سره نږدې د مرمۍ غږ یا فیر اورېدل کیږي نو پرته له پولیسو هیڅوک حق نه لري چې هغه وسله وګرځي او یا هم فیرونه وکړي. نو دغه د مرمۍ غږ اورېدل د پولیسو دپاره یو ډول اطلاع ده. پولیس مکلف دي چې د هغې اړوند کشفي اجرات ترسره کړي او دغه موضوع ته رسیدګي وکړي. همدارنګه پنځم د اطلاع ورکول یو طریقه هغه د مظنون شخص په واسطه. موږ وایو چې مظنون هغه شخص ته ویل کیږي چې د جرمي عمل په شک باندې گرفتار شوی وي یا ګمان پرې شوی وي. دلته په اطلاع ورکولو کې هدف دا دی چې یو شخص د جرمي عمل مرتکب ګرځي تر ارتکاب وروسته پولیسو ته خبر ورکوي. خپله د مظنون یا مرتکب اطلاع ورکول به له دوه حالاتو څخه خالی نه وي. یو په دې معنی لومړی چې پولیس ته یو شخص خبر ورکوي د دې لپاره تر څو د هغوی له پوښتنو څخه بچ پاتې شي. یعنی هم جرمي عمل اجرا کوي او هم پولیس خبروي تر څو پولیس محل واقع ته راشي او له دې شخص څخه پوښتنه ونه کړي ووایي چې بس ما اطلاع ورکړې ده او په دغه ځای کې جرمي عمل ترسره شوی دی. دوهم په کاذبانه شکل د بل چا ښودل او معرفي کېدل. داسې هم امکان لري چې یو شخص هم د جرمي عمل مرتکب ګرځي او هم د ارتکاب څخه وروسته پولیس خبروي. په دې معنی شخص خپله د جرمي عمل مرتکب شوی فرضاً قتل واقع شوی ده پولیسو ته زنګ وهي یا د هغوی هغه محدود شمارې ته اړیکه نیسي. تر اړیکې وروسته که پولیس ورنه پوښتنه وکړي چې کوم ډول جرمي عمل واقع شوی او چا مرتکب یې څوک دی د چا لخوا واقع شوی شخص خپله د جرمي عمل مرتکب وي امکان ولري چې په کاذبانه شکل باندې د بل چا نوم واخلي
یعنی د مزدور شخص یا مرتکب لخوا اطلاع ورکول معمولا له دغه دوه حالاتو څخه خالي نه وي. شپږم د اطلاع ورکولو طریقه هغه د جمعي وسایلو په واسطه. ټول هغه ټولنیزې رسنۍ او جمعي وسایل چې د یو شخص د جرمي عمل په اړوند په هغې کې معلومات نشریږي یا خبر ورکول کېږي چې فلان شخص دغه جرمي عمل مرتکب شوی دی، نو کله چې پولیس د جمعي وسایلو په واسطه د یو جرمي عمل نه خبر شي او هغه وګوري، دا هم د پولیسو دپاره د جرمي عمل څخه د اطلاع ورکولو یو طریقه ګڼل کېږي. راځو له دغې هر یو طریقې څخه یا پورته ذکر شوو طریقو څخه د هر یو په اساس پولیس د جرمي عمل څخه اطلاع حاصله کړه. تر هغې وروسته لکه څنګه چې د جزایي اجراتو د قانون 80مې مادې په اساس یا د دغې مادې د متن ته په کتو سره چې د پولیسو لومړنۍ وظیفه هغه د جرم کشف دی. کله چې پولیس وغواړي جرمي عمل ته رسیدګي وکړي، لومړۍ وظیفه یې کشف. لومړی راځو د جرم کشف پیژنو. کشف په لغت کې د یو پټ شي یا موضوع څخه د پردې پورته کولو ته ویل کېږي، او په اصطلاح کې د یو جرمي عمل د وقوع تعیین او تثبیت. یعنی په دې معنا چې جرمي عمل چېرته واقع شوی دی، د هغې اړوند آثار او علایمو راجمع کول او د هغې تشخیص کول، دې ټولو ته کشف ویل کېږي. د جرمي عمل کشف کول د کومو ارګانونو وظیفه ده؟ د جزایي اجراتو د قانون د احکامو له مخې د کشف زیسلا ارګانونه دوه دي. لومړی جنایي پولیس، دوهم د ملي امنیت موظفین، ټول جنایي کارمندان او همدارنګه د ملي امنیت منصوبین کولی شي د جرمي عمل کشف کړي او یا همدغه ارګانونه د کشف لپاره ښودل شوي دي. البته ګرفتاري په ځای کې موجود ټول پولیس کولی شي، خو یوازې کشفي او مسلکي اجرات بیا له همدغې دوه ډوله کارمندانو لخوا مخته ځي. راځو د جرم د کشف د مرحلې اهمیت. په دې معنا کله چې د جرمي عمل په اړوند کشفي اجرات ترسره کېږي، نو دغه مرحله ډېره مهمه او د اهمیت څخه برخورداره مرحله ده. په دې معنا چې د پیښې ځای یا محل واقعه د یو جزایي قضیې لپاره اساس او بنسټ تشکیلوي. دا د یو قضیې لپاره کلي حیثیت لري. ټول جنایي کارمندان چې د جرم د کشف اړوند اجرات کوي، نوموړي اجرات یې باید ډېر دقیق اجرات وي، ځکه دا د قضیې لپاره اساس دی. دلته چې څومره اجرات کېږي، دا باید له هر ډول اشتباهاتو خالي وي. که خدای ناخواسته جنایي کارمندانو لخوا د کشف په مرحله کې عادي اشتباهات ترسره شي، دغه اشتباهات تکراریږي. فرضاً په کشفي مرحله کې یو اشتباه د جنایي کارمندانو لخوا شوي، تر دې وروسته دوسیه څارنوالۍ ته ځي، هغه اشتباه هلته تکراریږي. امکان ولري چې د هغې رفع باندې څوک پوه نه شي، ځکه دغه اجرااتو کې په محل واقعه کې اشتباه شي. تر هغې وروسته بیا موضوع قضایي هیئت یا محکمې ته ځي، په محکمه کې د محاکمې په جریان کې هم همغه اشتباهات تکراریږي. نو هدف له دغې عنوان څخه دا دی چې جنایي کارمندان د پیښې په ځای کې څومره اجرات کوي، اجرات یې باید ډېر دقیق، ډېر منظم او ټول هغه اصول او پرنسیپونه هغه باید کاملا مراعات شي. راځو د جزایي اجراتو د قانون
د اتیایمې مادې له مخې چې جرم ته د رسیدګۍ په ارتباط د پولیسو وظایف درې ښودل شوي. لومړی کشف، دوهم د اثباتیه مدارکو جمع کول. د اثباتیه مدارکو جمع کول په دې معنی چې د یو جرم او د هغې د مرتکب په اړوند د زیاتو معلوماتو راټولول او جمع کول. کله چې له یو جرمي عمل څخه اطلاع حاصله شي او خبر شي، د تحقیق په خاطر باندې جنایي کارمندان بیا هم هغه ځای کې چې جرمي عمل شوی یا محل واقعه موجود ده، هغه ځای کې بیا هم دوی د اطمینان په خاطر باندې اړیکه نیسي تر څو ځان یقیني کړي چې آیا جرم واقع شوی که نه. د اثباتیه مدارکو په برخه کې ویلی شو جنایي کارمندان چې کله د جرمي عمل نه اطلاع حاصله کړي، تر هغې وروسته بیا د پیښې ځای یا محل واقع ته ځي. مخکې له دې چې محل واقع ته لاړ شي، کارمندان د څو ثانیو یا څو دقیقو دپاره لنډه یو جلسه نیسي. په جلسه کې محدودو مسایلو باندې بحث کېږي. په لاره کې پراته امنیتي ګواښونه، آیا ګواښونه شته او که نه، څنګه کولی شو د هغې مخه ونیسو. په جلسه کې د اشخاصو ته وظایف ښودل، د پیښې نوعیت ته په کتو سره جنایي کارمندانو ټیم فرق کوي. هر څومره کسان چې په ټیم کې وي، هر یو ته خپله وظایف مشخص کول. لکه د 5م سمستر په پیل کې چې ولوستل د کریمنالیستیک د علم میتودونه، دغه میتودونو د اجرا لپاره اشخاص مشخص کوي. څوک د پیښې په ځای کې اندازهګیري وکړي، عکاسي به څوک کوي، کروکي یا سکیچ به څوک ترسیموي، همدارنګه د آثارو حفظ کول او ثبت کول دغې دپاره اشخاص مشخصوي. تر جلسې وروسته بیا کولی شي دغه د بررسۍ ټیم یا جنایي کارمندان له هغې لارې څخه استفاده وکړي چې هغه ډېره نږدې وي، تر څو په اسانۍ سره محل واقع ته په لږ وخت کې ورسېږي. کله چې د پیښې ځای ته رسېږي، دلته دوه حالته دي. یو حالت به دا دی چې تر دې وړاندې به دلته نور پولیس موجود وي، محل واقع به د هغوی لخوا بدوي انسداد شوی وي، یعنی نور جنایي کار پولیس هلته موجود وي. کله چې د بررسۍ ټیم ورځي، دغه محل واقع ورته په رسمي شکل باندې تسلیموي. دوم حالت داسې دی چې هلته هیڅ پولیس نه وي موجود. کله چې پولیس نه وي موجود او جنایي کارمندان د پیښې ځای ته ځي، نو لومړنی اجرات هغه د محل واقع څخه یو پیته تاوروي، تر څو محل ته د خلکو د داخلېدلو مخه ونیول شي. او د اصولو له مخې هیڅ شخص نشي کولی چې د پیښې ځای یا محل واقع ته داخل شي، تر څو هلته پاتې شوي آثار او علایل له منځه لاړ نه شي. کله چې جنایي کارمندان د پیښې له ځای څخه پیته تاوړي، تر هغې وروسته که جرمي عمل داسې واقع شوی وي چې په هغې کې خدای ناخواسته اشخاص قرباني وي، په هغې کې مجروحي او زخمیان موجود وي، نو پولیس مکلفیت لري چې لومړی دغه زخمیانو ته محل واقع ته د طب یو کارمند یا ډاکټر راوغواړي، یا همدغه زخمیان یو نږدې روغتیایي مرکز ته انتقال کړي، ځکه تر هر څه لومړی د انسان ژوند مهم دی. کله چې زخمیانو سره دوی خپل لومړنۍ مرستې وکړي، تر هغې بعد دوی خپل هغه مسلکي اجرات شروع کوي. یو تن د ساکو په نوم باندې محل واقع ته داخلیږي، چې په وروستیو درسونو کې یو بحث پرې وکړو. محل واقع ته د داخلېدل 15 روشونه لري. جنایي کارمندان محل ته په کتو سره له هر روش څخه استفاده کولی شي. د هغې روشونو نه په استفادې محل ته داخلیږي او محل داسې ټول چارچاپېره ګوري. کله چې دغه محل ټول وګوري، څومره تغییرات،
څومره اثباتیه مدارک اثار او علایم چې د پیښې په ځای کې پاتې شوي وي له دې هر یو سره یو شمارک دی یا نمره گذاري ورته ویلی شو. کله چې محل لیدل پای ته ورسېږي تر هغې وروسته تازهګیرۍ له میتود څخه استفاده کېږي. که د قتل قضیه وشي لومړی جسد د یو بارزې نقطې څخه اندازه کېږي چې تر څو تغییر خوړونکي نه وي او مشابه ورسره نور څه په محل کې نه وي. تر هغې بعد بیا دغه اندازهګیري د جسد سره پاتې شوي یا نږدې څومره اثار او علایم چې وي د مثال په ډول د وینې اثار، د ګوتو اثار، قلم، کتاب، کتابچه، ټلیفون، یعنې موږ څومره تغییرات چې د پیښې په ځای کې رامنځته شوي وي دا هر یو د قتل په واقعاتو کې د جسد څخه اندازه کېدلی شي. د اندازهګیرۍ میتود څخه وروسته بیا کولی شي چې د آثارو حفظ او ثبت مرحله شروع شي. هر آثار او علایم نظر هغه آثارو ته په کتو باندې یا نظر هغه وسایل چې دوی سره موجود دي په موجوده تیوب، پاکټ، کاټن او څه چې ورسره وي په هغې کې بسته کوي او ترڅنګ د ثبت لپاره عکاسي ترسره کېږي چې عکاسي په راروانو درسونو کې یو فصل دی انشاءالله بیا به تفصیلي ورباندې بحث وکړو. همدارنګه کروکي هم ترسره کېږي چې په کروکي په ترسیم کې باید کوم معیارونه مراعات شي نو دا هم انشاءالله العزیز په راروانو درسونو کې ورباندې بحث کوو. کروکي یا سکیچ د محل ترسیمول زموږ یو مستقل بل فصل دی. همدارنګه د آثار او علایمو د حفظ او ثبت څخه بعد هغه اړوند جنایي لابراتوار یا کریمینال تخنیک شعبې ته انتقالېږي. خو راځو چون زموږ د درس عمومي عنوان د جنایي پولیسو اجراءات دي نو جنایي پولیسو اجراءاتو په دوام باندې دریم وظیفه هغه د مظنونینو تعقیبول دي. د مظنونینو تعقیبول په دې معنی کله چې جرمي عمل ترسره شي تر هغې وروسته دغه مظنونین او د هغوی اړوند کوم محضرونه چې لیکل شوي وي یا اظهارنامه لیکل شوي یعنی په کل کې مظنونین او دوسیه څارندوالۍ ته سپارلو ته د مظنونینو تعقیبول ویل کېږي. که ژوند انشاءالله العزیز د دې درسونو په دوام به په راروانه هفتې دپاره بل درس باندې بحث وکړو. تر بیا لیدو ښه وخت او خوشحاله شېبې ولرئ. التقوا د یو ډاډمن راتلونکي پر لور.